د تاریخ له زرینو پاڼو. یوه ورځ عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته یو چا د مالفی څخه یو څه عنبر راوړل. د عمر بن عبدالعزیز سکرتر لیث بن ابي رقیه هم هلته موجود و. عمر بن عبدالعزیز عنبر په لاس کې واخیستل او ویې کتل. له هغه څخه وروسته امر وکړ چې دا خرڅ کړئ او قیمت یې په بیت المال کې جمع کړئ. کله چې د عنبرو خوشبويي په خپلو لاسونو کې محسوس کړه نو فوراً یې خپل لاسونه ومینځل او اودس یې وکړ. لیث بن ابي رقیه ورڅخه وپوښتل چې ای امیر المؤمنینه، آیا په دغو عنبرو کې کومه خاص خبره وه چې تاسو اودس وکړ او لاس مو ومینځل؟ نو امیر المؤمنین رحمه الله ورته وویل ته څه عجیب انسان یې، دا خو څه د خوراک شی نه دی بلکې د دې استعمال همدغه دی چې د دې خوشبويي محسوس کړې. نو ما یې هم خوشبويي محسوس کړه او لاس مې ومینځل تر څو د بیت المال د عنبرو استعمال را څخه ونشي. د تاریخ له زرینو پاڼو.